السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به خبرهای هفته خوش آمدید. سومین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به ریاست محترم الحاج ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء سوم صفر المظفر سال 1447 هجری قمری برابر با ششم اسد سال 1404 هجری شمسی برگزار گردید. در این جلسه کابینه به ادارات مربوطه هدایت داده شد تا در تمام مناطق کشور در قسمت مدیریت بهتر آبهای زیرزمینی و تأمین آب سالم برای مردم به گونه‌ای متواتر توجه نموده و اقدامات عملی نمایند. د چارو ادارې لوی ریاست د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د اداري کارپوهانو له لوري بغلان، بلخ، لوګر، غور، ننګرهار، زابل، جوزجان او لغمان ولایتونو کې د بیلابیلو ادارو د استازو په شتون کې د 33 بستونو د شارټلیست پروسو څخه څارنه ترسره شوه. ریاست انسجام پروژه های ریاست عمومی اداره امور جلسه را به هدف تطبیق حکم شماره 496 عالی قدر امیرالمومنین حفظ الله تعالی پیرامون سرنوشت 728 پروژه نیمه کاره برگزار نمود و فیصله صورت گرفت تا یک پلان تطبیقی عملیاتی مطابق به ظرفیت و منابع موجود در وزارت شهرسازی و مسکن در تفاهم با وزارت‌های مالیه و لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام ترتیب و تاییدی مقامات ذی‌صلاح طی 4 ماه تطبیق گردد. د چارو ادارې لوی ریاست د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو ادارې د ولایتي کارپوهانو له لوري غزنی، ننګرهار، جوزجان، هرات، غور، لغمان، زابل، پکتیکا، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان، کندوز، بغلان، اروزګان، کونړ، تخار، هلمند، فراه، دایکنډي، پنجشیر، خوست، نیمروز او سرپل ولایتونو کې د ملکی خدمتونو کارکونکو د 209 تنو د اجراءات و ارزونه ترسره شوه. سمینارهای یک روزه آموزشی توسط دفاتر ولایتی اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور در ولایات کاپیسا، میدان وردک، غزنی و کندوز برای 117 تن از کارمندان ریاست‌های امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات، معارف، محکمه مرافعه و آمریت ترانسپورت آن ولایات برگزار گردید. د چارو ادارې لوی ریاست د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو ادارې د اداري فروسو ساده کولو ریاست تخنیکی کارکونکو د دایکنډي ولایت د پوهنې او عامه روغتیا ریاستونو او همداراز د یاد ولایت ښاروالۍ کارکونکو ته د ساده شویو اداري پروسو د نویو چمتو شویو لارښودونو د تشریح او توضیح په موخه یاد ولایت ته سفر وکړ.